دلته د جنگ په میدان کې مجاهدینو ته څه غنیمت په لاس ورغی. غنیمت یعنی هغه مالونه چې له کافرانو څخه پاته سو. کافران په تېښته ولاړو، د چا تورې پاته سوې، د چا اوښان پاته سو، د چا څادران و جامې پاته سوې، د چا نور څه پاته سو. مجاهدینو دا سره راټول کړو، سره رایو ځای کړو. دې کې مخکې د پیغمبر علیه صلات وسلام څه فرمودې وې، وروسته بیا هم په دې کې څه اختلاف راغی. هغه ځوانان مجاهدین چې جنګ یې کړی و، غنیمتونه یې راټول کړي وو، هغو وویل چې دا موږ ته را تقسیم کړه نبي علیه السلام ته. او بیا هغه مصران خلک چې د نبي علیه صلات وسلام په شاوخوا کې د نبي علیه السلام حفاظت کاوه، هغو وویل چې موږ خو د بېزړهوالي په وجه، د کمزورۍ په وجه له جنګه نه یو پاته سوي، بلکې موږ ستاسې تر شا ستاسې امداد کاوه، د پیغمبر علیه السلام حفاظت هم کاوه، نو زموږ ستی په جنګ کې یو رقم شریکان. الله جل جلاله دا آیات نازل کړي، یسألونک عن الانفال. دوی به سوال کوي له تا څخه، دا سوال والا دا صحابه دي، بدري صحابه، او د غنیمت له ماله به سوال کوي چې ته چاته ورکوې، ځوانانو ته ورکوې، سپین ږیرو ته ورکوې، لږو ته ورکوې، ډېرو ته ورکوې. قل الانفال لله والرسول. ته ورته ووایه چې غنیمتونه خو د الله دي او د الله د رسول دي. دې کې د الله واک ده او د الله د رسول په قبضه کې دي، ځکه غنیمتونه خو په مخ کې تر اسلام مخکې داسې وو چې په جنګ کې به مجاهدینو غنیمت ونیوی، هغه به یو ځای کوټه کوي، کښې به شوی، له اسمانه به اور راکښته سو، دا غنیمت ټول په دې اور سی اور پورته کاوله ځان سره. یوازې اسلام کې دا حکم وو چې غنیمتونه مسلمانانو د منفعت دپاره حلال وګرځېدل. نو دا د الله حکم د جهاد خو ته د غنیمت دپاره نه ده کړی، د الله د رضا دپاره هم کړی ده. اوس غنیمت د الله په واک کې د الله رسول ته حواله کړی ده چې څه هغه پکې وي نو هغسې به وسي، هغه ته به تسلیمیږي. فاتقوا الله، ته له الله وبیریږئ، نور چونو چې را مه کوئ. واصلحوا ذات بینکم، په خپل مابین کې اصلاح وکړئ. واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. د الله تابعداري د حکم وکړئ، د الله د رسول د حکم تابعداري وکړئ که تاسې رښتیا مؤمنان یاست. نو ستاسې دپاره دا حکم. نو چونکې صحابه خو د کامل ایمان خاوندان و، بس هغه وویل چې موږ تسلیم. پیغمبر علیه صلات وسلام دغه غنیمت دوی ته په مساوي برابر انداز ور وویشت.